ظلمات په قرآن کریم کې جمع ذکر کیږي ډېرې تیارې، خو نور په قرآن کریم کې همیشه دپاره مفرد ذکر کیږي. لکه سورة نور کې مرادي الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. نور په قرآن کریم کې مفرد ذکر کیږي. ولې؟ ځکه چې کفر بېدیني او د دې لارې دا ډېر پریمانه دي. خو رڼا یوه ده چې اسلام دی، او همدغه اسلام قرآن کریم هم همدغه اسلام دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه اسلام ته دعوت ورکو. الله هم موږ تاسو د اسلام ته رابلي. دا یو دین دی، یو قرآن دی. ځکه الله پاک همیشه دپاره قرآن کریم کې نور ذکر کړی، انوار چېرته په قرآن کریم کې نشته. ټول قرآن کریم کې په 13 سپارو کې یو ځای کې انوار نه دی راغلی، نور راغلی، نور مفرد. ځکه د اسلام رڼا یوه ده چې همدا قرآن کریم دی. او تیارې، ګمراهي، د ګمراهۍ لارې چارې، د ګمراهۍ پلانونه دا ډېر پراخه دي. څومره ګمراهیانې پخوا تیر شوي دي. چا بت ته عبادت کولو، چا اور ته عبادت کولو، چا به قبر ته عبادت کولو، چا به چا ته عبادت کولو. مختلف د ګمراهۍ لارې دي. بیا په دغه زمانه کې چې کوم ګمراهي ده، یوازې په هندوستان کې 800 دینونه موجود دي په هندوستان کې، او د داسې څیزونو عبادت او بندگی کوي. څوک د چونډخې عبادت کوي، داسې شیانو عبادت کوي چې هغه سړی په خوله باندې ویلی نشي. هندوستان کې داسې خلک شته دی، بس چا چې څه شی خوښ شي بس هغه ته عبادت او بندگی کوي. بیا نور د بېدینۍ او د فحاشۍ چې کوم لارې راوتلي دي، دا هم مراد ظلمات، تیارې. فیسبوک دا، د یوټیوب دی، دا ټیلیګرام دی، انسټاګرام دی، رسنۍ چې څومره دي، تلویزیون دی، راډیوګانې دي. په راډیوګانې کې بیا مختلف برنامې دي د مسلمانانو د ګمراه کولو دپاره. تعلیمي بیل برنامې دوی جوړ کړي دي، ډرامې پکې بیل جوړ دي، په هغې کې ټوکو د ټقالو دا ورته بیل جوړ کړي چې دا د ګوړې اچار پروګرام دی، دا مربای مرچ پروګرام دی، او دارنګې نور ډرامې دوی، او دارنګې ناولونه چې کوم د دې راډیوګانو تلویزیونونو د لارې بیا سریالونه، او دارنګې فلمونه. دا ډېر د ګمراهۍ لارې بیخي ډېر دي چې مسلمانان څنګه د الله د دین نه واړوي. نو ځکه فرمایي وجعل الظلمات